یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وای خاوند مې مسافر وي، زه په خپل خونه کې یوازې یم، ډېره سخته بیریږم د شپې د خوا. خوښ مې راته وایي چې زما سره یو ځای بېدېږه. وای په دغه خونه کې مې لیورم بېدېږي چې هغه تقریبا 14 کلن 12 کلن دی. وای زما په دغه خونه کې خوب کول څنګه دي؟ محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په دغه خونه کې ستاسو خوب کول ناروا دي، ګناه ده، ځکه لیور پردی سړی دی. د لیور او د کلي د یو سړي د یو پردي سړي تر مابین هیڅ توفیر نسته، بلکې حدیث مبارک کې لیور ته مرګ ویل سوی دی. یعنی لکه د انسان د پاره چې لوی خطر مرګ دی، همدارنګه د وریندارې د پاره لوی خطر لیور دی. وریندارې ته نه د پکار چې لیورو ته مخ لا ورلوڅ کی، مخ به ځینې پټوي، او دا خو بیخي د وریندارې د پاره نه ده روا چې دا د لیورو سره په یوه کوټه کې پرتی. بیا د بې معاف که چیرې د دې خوښې په دې باندې وسیله لري، نو د دې لیور دې وباسي، هغه دې په بله خونه کې بیده سي. او کومه خونه چې د دې ده، د دې خورکۍ ده، هلته د لیور بیده سي یا د بل ځای بیده سي، خو خوښې و دا دې سره یو ځای سي. خلاصه دا چې کوم خطر چې د لیور څخه را مابینځته کېږي، د هغه چا څخه چې هغه چا په خوب نه لیدلی، هیڅ قرابت نه ورسره لري، د هغه څخه د غومرې خطر نه را مابینځته کېږي، البته اخلاقي خطر. نو لهذا د لیورو و د وریندارې په یوه خونه کې بېدېدل، ولو که یوه و دوې ښځې نورې ورسره په هیڅ صورت کې جواز نه لري. یو محترم خور پوښتنه کړې ده، وای خاوند مې یو ځای بوځي، خو خوښې چې پوښتنه راڅه وکړي چې چیرې تللي واست، زه بل ځای ور یاد کړم، هغه ځای نه ور یادوم. وای زه و خاوند سره خبر یو، د هغه اجازه یې، هغه مې بوځي، نو زه چې خوښ ته داسې خبره کوم چې هغه مشخص ځای نه ور یادوم، بل ځای ور یادوم، دا خو به په درواغو کې نه راځي. محترم خور، د خوښې خبره منل په چا باندې ضروري نه دي، د خاوند په مقابل کې. که چیرې هغه داسې ځای چې ستاسو تګ روا وي، مثلا ستا د پلار کور دی، ستا د ورور کور دی، د بل دغسې محرم قریب کور دی، نو ستا تګ هلته د خاوند په اجازه باندې، په دې کې هیڅ ګناه نسته. خوښه که ستاسې په تګ راځي و که نه و راځي، خسر که راځي و که نه و راځي، لیور که راځي و که نه و راځي، چې خپل خاوند رضا و، بس په تګ کې هیڅ ګناه نسته. او که داسې ځای چې هلته ستاسو تګ روا نه وي، مثلا هغه ځای کې تاسو شپې کوئ، ورځې کوئ، خاوند در څخه راځي، هغه خلک ستاسې داسې قریبان نه وي چې ستا هلته اوسېدل د هغو سره روا سي، مثلا د ماما زامن دي، یا د اکا زامن دي، یا د عمه زامن دي، یا د خاله زامن دي، نو بیا ستا تګ هلته روا نه دی، ولو که د خاوند خوښه او همدارنګه ستا دغه وینا چې خوښ تې کوې، دا هم په درواغو کې راځي. بیا نو د خاوند په ځای باندې د خوښه و د خسر خبره منل در باندې لازمي دي. والله اعلم بالصواب.